سلامونه او احترامات می قبول کړئ قدرمنو دوستانو. په 400 کې یو بل افسوسناک واقعه شوې ده چې بیا د دوو جنکو سره یعنی د مدرسې د دوو شاګردانو سره خپل قاری صاحب ناروا کار کړی دی، یعنی زناکاری ورسره کړی ده. دغه قاری صاحب نوم څه دی، د کوم ځای اوسیدونکی دی او کوم جنکو سره دا کار کړی دی، دا ټول تفصیل او دغه جنکو انټرویو تاسو سره شریکوم. درنو دوستانو موږ سره تر اخره پاتې شئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو دا واقعه چې په 400 کې شوې ده او دوه جنکې چې د یوې نوم حجاب دی او د بل نوم انیسا دی، دواړه د 400 اوسیدونکي دی. وایي چې پلار یې مړ دی او دغه مدرسې ته به دیني زده کړو دپاره تللی، خو دغلته ورسره یو قاري چې د هغه نوم سید الرحمن او د باجي نوم یې مریم، د دوی په شریکه سلا باندې ورسره ناروا کار شوی دی او د دوی عزت لوټ شوی دی. د حجاب په نوم باندې دغه ماشومه وایي چې زما عمر 14 کاله دی او کله چې زه دغه قاري صاحب ته مخامخ شوم، یعنی دغلته مې سبق ویلی، نو هغه راته ویل چې زه به تا ته پیسې درکړم، ته زما ډېره خوښه، خو ما د هغه ټولې خبرې وغورځولې، نو بیا یې زه په زور باندې په کمره کې راونیولم او راسره ناروا کار وکړو، یعنی زنا یې راسره وکړله. دا واقعه چې څه موده وړاندې شوې، خو اوس په روژه کې بیا همدغه قاري دغه بدبخته انسان یوې بلې 15 کلنې شاګردې سره ناروا کار کړی دی او هغه هم په همدغه طریقه باندې د هغې عزت لوټ کړی دی چې هغه هم سوشل میډیا ته راغلی ده او خپل فریاد یې پښتنو ته او حکومت ته وړاندې کړی چې ما ته د انصاف راکړل شي او دغه بدمخي او شرمخي انسان ته د سخت سزا ورکړل شي. یقینا چې د سخت سزا لایق دی، ځکه چې د دین اسلام او د مبارک اسلام په نوم باندې دوی داسې ګنده او غلیظ کارونه کوي. تاسو داسې خلکو ته کومه سزا خوښول غواړئ، ضرور سره کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم.